د یو مرلې ځمکې په سر باندې یو ظالم پلار خپل کورنۍ د جرړې نه ختمه کړه. دا واقعه چرته شوې ده؟ دا کار څنګه شوی؟ آیا ولې دغه نیکه خپل انګور وجل، خپل زوی او خپل نوسی وجل؟ تاسو ته یو نوې خبر لرو، یو ډیر دردونکې خبر چې یقینا په اورېدو باید تاسو هم وجاړئ، ډیر زیات به خفه شئ. دا واقعه ویل کېږي چې په مردان کې مخې ته راغلي. په مردان کې یو نواحي علاقه چې ګجرات نومیږي، هلته دا واقعه مخې ته راغلې ده چې ویل کېږي د پلار او زوی په یو مرله ځمکه باندې لانجه وه. دغه لانجه دې حد ته ورسېده چې پلار یې منډه کړه، کلشینکوف یې راواخیستو، خپله ټوله کورنۍ ختمه کړه. خپل زوی چې د هغه د زړه قطرې وې د هغه نه پیدا و، هغه یې هم په ډزو باندې وجلو. خپله انګور یې هم وجله چې په ډېر شان او شوکت سره خپل زوی دپاره راواده کړې وه. او د هغې نه چې کوم 3 بچي وو، هغه بچي چې 2 زامن یې وو ترېنه او یو یې جینۍ یعنې لور وه، هغوی هم په ډېر بېدردۍ سره وجلي دي او دغه ټول یې د مرګ په خوب باندې ویده کړي دي. دغه ظالم پلار چې دغه هر څه نه پس پولیسو نیولی دی. پولیس ترې معلومات کوي چې د ولې داسې کار وکړو، خو دا خبره واضحه ښکاره شوې ده چې په یو مرله ځمکه باندې د دوی ترمنځ لانجه شوې ده او دغه لانجه دې حد ته رسېدلې ده چې دوی پکې دغه خپل زوی وجلو او خپله انګور پکې هم وجله، ورسره خپل نوسي هم وجلي دي. تر کومه پورې به پښتانه په ځمکو باندې یو بل وجني، په ډیرانونو باندې به یو بل وجني؟ یقینا چې ډیره د افسوس خبره ده چې دنیا کوم ځای ته ورسېده، څومره پرمختګ یې وکړو، خو پښتانه اوس هم په ډیرانونو باندې جنګونه کوي، په ځمکو باندې جنګونه کوي. نور خو هر څه لا پرېږده، خبره تر دې حده راورسېده چې په خپلو بچو باندې هم د کلشینکوف او د تمانچو ډزې کوي. د دې نه پس بله نور څه پېښېږي؟ یقینا چې دې حالاتو ته په کتو سره انسان ته ښکاري چې د قیامت علامې بالکل نږدې دي. الله تعالی دې زموږ ستاسو او د ټولو مسلمانانو حفاظت نصیب کړي. دعا به کوو چې الله پاک دې ټول مسلمانان له نورو داسې حالاتو نه وساتي او دغه مجرم چې کوم پولیس نیولی په کار ده چې ده ته عبرتناکه سزا ورکړی شي.